د سپټمبر په شپږمه په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تر تبادلې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ مصروفه تجارتي تورخم لار تړل شوې ده. دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلولو تورنوي. افغان طالبان وایي چې ډزې لومبۍ پاکستاني ځواکونو وروسته له هغو پیل کړې چې کله دوی خپله زړه مورچه نوي کوله. متاسفانه چې د دوی له طرفه څه تعرض شوی و، یعنې د دغه کار چې دا کومه پوسته جوړیږي دغه کار نن شپږمه ورځ ده چې شروع یې شوې ده. شپږ ورځې دا کار شوی دی. په دغه منځ کې د دې سره میټینګ شوی دی. په دغه میټینګ کې هم د دې له طرفه څه هېڅ دا یادونه نه ده شوې چې دغه پوسته مه جوړوئ. یعنې دا د افغانستان په داخل کې د پر ذکر څخه 400 متره د افغانستان طرف ته دغه پوسته جوړېدل. بلخوا بیا یو ځایي پاکستاني چارواکي ارشاد مومند د AFP خبري اجانس ته ویلي چې افغان طالبانو په هغه ځای کې مورچه جوړوله چیرته چې دواړه خواوې پر دې سلا شوې وي چې دغلته به هیڅوک مورچه نه جوړوي. نوموړی وایي چې کله پاکستاني ځواکونو طالبان د مورچې له جوړولو منع کول نو افغان ځواکونو پرې ډزې پیل کړي. پاکستاني چارواکي وایي چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ ډزې د سپټمبر پر شپږمه ماسپښین مهال شروع شوې وي چې مازدیګر ناوخته ودرېدې. د تورخم یو پولیس چارواکي ناهید خان مشال ډیو ته ویلي چې په نښته کې یو پاکستاني سرتیری زخمی شوی دی.